چې څو وخت کې عیسی علیہ السلام پیدا کېدو نو دا د کلی نه بار لاړه چې بار لاړه چې دا بچی مې د دې کلی وطن په مخ کې پیدا نشي خلک به وایي چې بې واده نه بچی څنګه یو شو نو لاړه د یو قجورې ونې لاندې کېناسته او دردونه پې لګېدلي دي الله ورته څه وایي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا په دغه وخت کې که تاسو زنانو نه تپوسو کوي د بچی پیدا کېدو وخت کې زنانه ته د ګرم شي خوراک ضرورتي نو کار اوس خو هغه زمانې لاړې اوس خو معامله د هسپتالونو ده یا بله یو خبره ده خو اوسې کولی نشم کومه خبره به زه کوم اوس خو د هسپتالونو سر کې خوږ شوي نه اته ورځې مخکې هسپتال کې داخله کی چې ډیلیوري کیس دی ډیلیوري زما په یادو زما د هلکوالي بچپن زمانه کې زنانه او ماشوم به چې پیدا کېده پاس په لهړي پورې به پړی ځوړند کو ورته هغه پړی به لاندې راغلی نو د زنانه هغه دردونه به چې وو پړی به یې نیولې و هغې له به یې زور کولو هغه دردونه به یې پې قلارول دا زما د یاد خبره زما د لیدو خبره اوس معامله اټومیټک زمانه ده هر شی همداسې فورن پیدا کېږي خدای ورته وایي وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا دې قجورې له ډچکا ورکا تازه قجورې به در باندې راوغورځېږي دا وخوره فکلي واشربي وقري عینا اخوره اوسکا او په دې خپل بچی دی سترګې یخې کا خیال دې راغی یا الله زه به کوم څه چې دا بچی مې په غېږ کې یو قوم ته ورشمه نو الله ورته چلم خی چل ورته خی لکه مونږ چلونه زده کړي دي که نه خیر زمونږ چلونو کې خو ډېر فرق دی چلم ورته خی چې که قوم راغی او پوښتنه یې درنه وکړه نو ته خبرې مه کوه قوم سره دا غېږ کې زوی دی چې اوس پیدا شوی دی قوم ته ووایه چې زما روجه ده پخوا به د خبرو نه م روجې نیوی کېدې زما روجه ده فلن اکلم اليوم انسیا نن زه چا سره خبرې نه کوم زما دې زوی نه پوښتنه وکړي دا زما غېږ کې چې دی قوم یې راووتو دا یې وکتل او دا څه دي نو فاشارت الیه زوی ته اشاره وکړه چې دنه پوښتنه وکړي هغې ورته وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا د غېږې ماشوم څنګه خبرې کولی شي عیسی علیہ السلام د غېږې نه ورته آواز وکړو چې قال انی عبدالله انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا خیالم راغی چې مال خدای کتاب را کړی دی فاوصانی بالصلاة والزکات ما دمت حیا او د مور په خېټه کې راته وصیت کړی و چې مونځ به کې او زکات به ورکې چې تر څو پورې ژوندی دا د مور په یو ګنټه کې پیدا شوی د مور په غېږ کې د مور ټول قوم ته دا خبره وکړه دا څه د عقل خبره وه یا انسانی عقل دا منی دا معجزه وه د عیسی علیه السلام تاسو خیال راغی اوس دا واقعه ده د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو دا عیسی علیه السلام انعمت علیهم قیامت کې به خدای پوښتنه وکړي عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی پیرنګیان که نه چې دا د خدای زوی دی نو دا تمام عیسایان به داسې ولاړي
او الله به ورته وایي چې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، تا دې قوم ته ویلیو چې زه زما مور په خدای ونیسئ، تا ویلیو. عیسی علیہ السلام به ورته وایي چې یا رب ان كنت قلته فقد علمته، خدای کما ویلی نو ته پې پوهې، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، خدای زما په ځان ته عالم او ستا په ځان زه نه یم عالم. ان تعذبهم فانهم عبادك، که عذاب ورکې نو ستا بندگان دي، وان تستغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. انعمت عليهم دا خلق. بیا د دې بی مریم تربیت الله څنګه کړي، دا چې د مور په خېټه وه، مور څه وي انی نظرت، قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا، دا د عمران بی بی وه، خدا دا زما خېټه کې چې څه دي دا ما ستا دین له وقف کو، خېټه کې انعمت علیهم دا خلق ورشه د بی بی مریم مور وګوره. قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا،